په دې ترڅ کې زموږ ملګري ښاغلی مطیع الله روفي، خسرو روفي او زلمی قاضي خیل غواړي د کونړ سیند په اړوند یوه ښکلې تمثیلي ټوټه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې په غور یې وګورئ. مطیع الله روفي، خسرو روفي، زلمی قاضي خیل. خوږې اوبه دي د کونړ. سل دفعه ویلي چې دا د پردیو ودې دي نه استفاده مه کوه. ځان اوسه خبرې مه کوه، دا نېغېږه مه. خیریت خو دی؟ ولې دا اوبه نه ملا خوب څوک شته دی؟ ساده ګوره ولې نشته دی؟ دا اوښې او خسر نه دي؟ دا زما ورور خو واده نه دی کړی نو بیا اوښې خسر یې لا د کوم ځای نه شو؟ یو ورور ته ډېر وبخه، زه یې اوښې یم او نه خسر یم. ته غلط شوې، زه دا بیخي پېژنم هم نه، فقط د انسانیت فعله مخکې مې درته وویله چې دا دې ولې و؟ یا لکه تاسې دا چې دا اوس لاړم، دا زما ورور دی، دښمن مې نه دی. چې ورور دې دی نو بیا ولې په ورور ولې سلام کې؟ زما ګرانه لاروی محترمه وروره، دا سړی چې دی دا زما ورور. دا منګه خو غریب کاره خلک یې کته پورته ځو راځو، تګ و راتګ هم دی. نو چې کته او پورته ځې راځې، دا څه معنا چې ته کته او پورته ځې راځې؟ قربان دې شم، دا اوبه چې دي ما په کور کې یوه ښایسته کانکریټي کویا جوړ کړی دی. ما ورته سل دفعه ویلې، دا مې سل دفعه په همدې اوبو باندې کوتره کړی دی، خو دا نه انسانېږي. ما ورته ویلې چې د کویو وبسکه نه د دې سیند. نو دا خو تا ډېر ښه کار کړی چې کویا دې ولایستلی دی، ګل کار دې کړی دی، کور دې ودان، بچی دې لوی. نو چې کویا دې ولایستلی دی، دا د سیند اوبه بیا خوښي د خدای اوبه دې پرې چسکې که نه؟ خبره دا ده، دا چې دی سبا به په دې کوم ځای کې به چینګې داړې پروت بیا پسې تا پسې کړی یم چې هله مسافر وروره راشه، دا زما ورور دلته چینګې داړې پروت دی، راسه کومک شه. چینګې داړې؟ و که نه چینګې داړې به پروت دي که نه. چینګې داړې څه معنی؟ زه خو ستا خبره نه پوهېږم وروره، سمه ماته پاکه خبره وکړه. وروره ښه نو قصې ته مې غوږ کېږده. دا سیند چې داسې په خرش پرش روان دی، دا نه زما دی او نه ستا دی، ځان پوه کړه. دا سیند چې خرش پرش روان دی وروره، دا سیند هم ستا دی، هم زما دی، هم د ټول افغانستان دی. زما ګرانه وروره ته ډېر وبخه، دا ښایسته دا سپینه او سوتره اوبه چې دي دا زموږ فقط په شعر و شاعرۍ کې دي، نو په دې موږ هېڅ حق نه لرو. والله که زه زما په ستا په خبرو سر خلاصېږي وروره، ما ته سمه خبره وکړه، زه ستا په دې کږو وږو نه پوهېږم ډېر. نو چې کږو وږو خبره ده، خبره به درته وکړم، دا د ځان ساتله فرض ده که نه ده؟ بلکل فرض ده چې فرض دی. دا د زوړولو نه ډېر ښه ځان دی. مثال درته وایم، دا زموږ دا د اوبو او برېښنا وزیر چې دی، دا چې د ځان ساتنه فرض ده، هغه بیچاره دا د تاجکستان ازبکستان هغه بل ملک نه پایې لګوي چې کابل ته یې راورسوي. نو دا په دې خاطر باندې چې کوم ضرر ورته ونه رسېږي، که د دې پایو په لګولو په مقابل کې نیم مصرف په دې سیند باندې وشي، په دې زموږ سیند باندې، نو ښایسته ښکلی بند به جوړ شي. ګوره وروره واوره که نه، او که نه وی دا د خپل ځان ساتنې په خاطر باندې هېڅ شی هم نشي کولی. نو دلته نه چې زموږ ته به د ګران افغانستان ته به ښایسته او ګلالۍ برق وی، نو زموږ دا ګاونډي هېوادونه به هم مستفید شوي وي. زما ګرانه وروره والا سړی خو راته ډېر هوښیار سړی ښکاري. نو په خولې لاس کې وروره ته خو ډېر هوښیار سړی او ښه خبره دې وکړله. زما یوه کیسه را په یاد شوه، یو 2 کاله مخکې زموږ یو انجینر ملګری و او هغه غوښته چې د کونړ په سیند دپاره یوه غټه پروژه جوړه کړې وه. ډېر ورسېده انجینر و او غوښتې چې په دې باندې یو بند برق جوړ کړي، نه دا چې افغانستان ته بلکې د نړۍ نورو ډېرو هېوادونو ته هم برق ورکړي، مګر د وطن دښمنانو
دا خبره په زړه جوړه نه شوله او هغې په خپل کور کې په حیات آباد د پاکستان په پېښور کې په شهادت ورسوو. خدای دې هغه وبخښي، خدای دې هغه بهتره جنتونه ورکړي. داسې په سلهاوو دا مسلې شوي دي زما ګرانه وروره. مسلې خو ډېرې شوي دي خو موږ او تاسو هم باید یو څه وکړو. څه وکړو؟ څه راته ویاوه؟ د حل لاره ته وویوه. وایي چې د یو نه دوه ښه دي او د دوو نه درې ښه دي. او بیخي خلصمه خبره. او د یو کلي نه دوه او د دوو نه لس کلي ښه دي. نو وروره اوس قانون شته، شکر حکومت شته، داسې چل به وکړو چې کلي، قبیلې، ولایت، ولسوالۍ دا به سره ټولې راټولې کړو او عریضې به حکومت ته وړاندې کړو، دولت ته به عریضې ورکړو چې راشي او زموږ د خلکو دپاره یو څه وکړي. تاسې چې دلته داسې نیم ډډې او په نیم طرف باندې پراته یاستئ او د سهار نه د بېګا پورې خوبونه کوئ او خپل حق نه غواړئ، نو دا حق تاسو له څوک کور ته نه راوړي، په خپله خپل حق وغواړئ. وروره زما ګرانه، زما مسافر وروره، په خولې دې برکت شه. وروره یوه خبره مې دله ډېره خوښه شوله. دا موږ به د دې یوې ډډې خوبونه راپاڅېږو او زه خو اول خو ځینې دا فکر وکړه چې زه راپاڅېږم او دا اوس وروره که په طلاو کې هم دې لاسي پرېښودو والا دې نه یم، په کورو او بانډو به راسه ګرځې او دا ګوتې او امضاګانې به راټولوې د خیر شه او په دې کونړ به یو ښه بند جوړوو چې دې ټولو هېوادوالو ته برخوري. راځه چې زه وګورم چې دغه زه خو به دا کار تاسو وکړم، سره دا کې زما کارونه هم ډېر زیات دي، خو زه د سره په دې خبره کې راځم. کار مال دې نیمه غاړه راکړه، په غاړه کې